د پښتو زده کړې فیسبوک او یوټیوب چینل مینوالو سلام او ښې چارې. نن درس په ښین لرو. ګورئ دا سین دی، که دلته درې ټکي وي څه شی ده؟ شین. او که یو ټکی د پاسه وي بل لاندې وي نو بیا ښین دی. ښین په هغو کلمو کې راځي چې ځینې پښتانه یې ښې نور یې شین ته ورته وایي، او یو لهجه کې چې منځنۍ لهجه ورته وایي هغوی کې بیا ښین سم ویل کېږي. مثلا موږ ښه وایو، نور خلک ښه وایي، ځینې خلک بیا ښه وایي. یا پښه، موږ پښه وایو، ځینې پښتانه ورته پښه وایي، نور ورته پښه وایي. لا اله الا محمد رسول الله. سین بیا سین لیکم. الف ری. الف ماتو چمکا. څه شی جوړ شو؟ خار. خار دی، او که څنګ ته داسې یې ورکې څه به جوړ شي؟ خاري. وایي دا خاري سړی دی، هغه کلیوال سړی دی. خار ده، که واو نون هی ورسره یو ځای کې څه به ترې جوړ شي؟ خارونه. میم ری. ښین میم او ری سره یو ځای کېږي، څه ترې جوړیږي؟ خمر. خمر چې یو شی چاته په ګټه ورسي. پښتو کې یو ډول ښېرام ده، وایي په خمر دې در مسه. یا مثلا وایي ولا وایي هغه سړی په ښه وخت کې په خمر راغی. یا هم هیڅ وخت په پلاني خمر ونه شوه، یعنې ګټه هم ترې وانه خیستله یا یې ګټه راونه رسېده. الف ښین الف میم. دا بیا څه شی سو؟ میم الف یو ځای کېږي، ښین او الف یو ځای کېږي او میم ورسره راځي. څه شی ترې جوړیږي؟ ماښام. کندهار ښکلی ښار دی. زه کندهار کې اوسېږم. د لوی احمد شاه بابا مزار کندهار. کندهار کې دی. پوه کنه. ګورئ ښار کندهار ښکلی ښار دی. زه کندهار کې اوسېږم. او د لوی احمد شاه بابا مزار کندهار کې دی. تاسو څنګه تاسو دلته کېنئ، زه درته ښیم، بیا وروسته تاسو لیکئ. صحیح ده. ښه یو ځل تاسو غوږ سئ. کندهار ښکلی په ځای لیکلی سي، تاریخي ښار دی. موږ یعنې زه په ځای ولیکئ موږ. کندهار کې اوسېږم په ځای میم د واو ولیکئ، اوسېږو. د لوی احمد شاه بابا مزار دغه ښار کې دی. کندهار په ځای دغه ښار ولیکئ. دغسې مثلا د کندهار په ځای لیکلی سي کابل ښکلی ښار دی. زه کابل کې اوسېږم. دلته مثلا د لوی احمد شاه بابا په ځای ولیکئ د تیمور شاه مزار کابل کې دی.
پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوښه او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. غزانور زما فیسبوک دی او غزانور هم ټویټر. هیله ده درس به څارئ.